السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. تر فرضي علم وروسته هغه علم چې فرض عین دی، لکه د ایمان زده کړه، د لمانځه زده کړه، د اوداسه زده کړه، د حج زده کړه، د روژې زده کړه، د زکات زده کړه، او دغه رنګه د ښځې د مرضي هغه زده کړه او احکام، دا ټول هغه علوم دي چې فرض عین دي، لازم یې سړی زده کوي. د هغه علم وروسته بیا علم اخره چې هغه ته علم ترقت و تصوف وایم، د دغه زده کړه لازم ده. له بعده مرغه موږ اوس په ټولو کې غافله سوي یو، د دنیا په کار پوهېږو، خو لیکن دیني علوم بیا شناخت نه کې لرو. ترقت خو اوس هلته پرېږده، خلک یې پرواله نه لري. نو ملالکار رحمت الله علیه مبارک وایي وایي تقدیم الاهم، تقدیم د هغه علم دی کوي چې هغه اهم وي. په یبدا شروع دی کوي به فرض العین، فرضي علم دی هغه اول ورزده کوي. ثم علم الاخرة، بیا د علم اخرت څه کوي. فهو المقرب الیه تعالی، چې هغه وایي مراد ځینې علم تصوف دی، نو د باطن تزکیه دې وکړي، خپل سر خپل پټ حال دې د الله جل جلاله سره برابر کړي. دغه رنګه دي د هغه شانو څخه ځان پاک کړي چې هغه انواع او قسمونه د کوتاهۍ دي، لکه تکبر و ریا او عجب و غرور. نو ځکه امام مالک رحمت الله علیه مبارک وایي، ملالکاري رحمت الله علیه دا قول ذکر کوي، وکې څوک په تصوف په فقه نه نوځي، یعنې عالم وي، دیني احکام یې زده وي، خو لیکن تصوف په طریقت نه لري، دا فاسق دی. دا طریقت تصوف معنا عمل په علم سره عمل کول، په دین عمل کول، متابعت رسول الله صلی الله علیه وسلم کول. او هغه څوک چې بیا تصوف پر مخ بیایي علم نه لري، هغه نو بیا زندق دی. امی پیران دوه قسمه دي. یو امی پیر دا ډول دی، لکه په دا بعضو موازي و ځایو کې چې مو لیدلي دي، چې له ممس کې نارواوي هم کې نور په قسم قسم عیاشۍ اخته یي، وایي پیر دی، دا نو بالا یو کافرګۍ دي. یو هغه امی پیر وي چې هغه د شریعت پایبند وي، د احکامو د دین پایبند وي، خو امی وي، لکه د شیخ پهلوان صاحب چې په کراچۍ کې دی، د چمن د حاجي بابا خلیفه دی، د شریعت پایبند دي. دغو ته نو الله بیا علم لدوني ورکوي چې هغه دریابي علوم دي، په هغو باندې زموږ سر نه خلاصېږي، بیا تر هغه چا ښه معلومات لري. ظاهره ځان دی کړی چې وایي زه خو امین پسې نه پوهېږم، د سره دونه معلومات دیني. او دغه رنګه ملالکار رحمت الله علیه مبارک فرمایلی دی، وایي بعض عارفینو دا خبره کړې ده چې په چا کې نسبه د دې علم طریقت نه وي، اخاف علیه، پر هغه باندې موږ بیریږو من سوء الخاتمتین، چې بې ایمانه به ولاړ شي له دنیا څخه. هغه ادنا نسبه وایي تصدیق والتسلیم لاهله. ګوره وایي که د دې علم حصه له چا سره نه و، هغه به بې ایمانه ځي، واقعیت به ځي. دا زما یقین دی چې هغه څوک چې د طریقت حصه نه وي کې پکښې، هغه به بې ایمانه ځي. حصه یې وایي دا هم ده چې دغه خلک ومني او ورته تسلیم سي. نو څوک به یا مرید وي یا به مرید مني، څوک په دې سلسله کې داخل وي یا به دا سلسله مني. که څوک دغه سلسله نه مني، هغه نو احادیث هم نه مني، هغه نو مذهب هم نه مني، هغه نو پر ټول دین باندې رد دی. دا بعضې بدبختان وایي کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا مرید و، کله صحابه د پیران پیر صاحب مریدان و، کله صحابه د شاه نقشبند صاحب مریدان و. اوس نو چې ورته وایي چې ظالمه، کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې بخاري و صحیح البخاري، کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره په زمانه کې صحیح الترمذي و، کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه مروج قرآن و چې دغه له الف لام تر الناس په ښه کاغذ لیکل شوی دی، زور و زیر هم لري. که ته دومره سیرت صورت د صحابه په ځان کې راولې، و زه سلفه یم، د سلف صالحینو د پخوانو صحابه پر لار روان یم،
بیا نو په لنګ کې ګرځه کډو شوروا خوره. زه دغه ته نه پوهېږم چې په ټټۍ باندې کښېنې د لسو نفرو قذورات غورځوې، خبرې دي بیا د صحابهو تر خوله راوځي. نو محترمینو دغه څوک چې دا خبره کوي چې صحابه کله مریدان وه، د هغو مطلب دا دی چې هغه نو نه مذهب مني نه دغه مروجه حدیث، دغه مروجه کتب د حدیثو مني. د رسول الله اسلام په زمانه کې تاسو یو په ټول تاریخ کې د صحابهو ماته راښکاره کړي چې ځای جلسه او دستاربندي وي، حافظانو ته یې دستاربندي ور وکوله، هلته شیخان و شیخ الحدیثان و او پلانکی شیخ وړه دوره کوله، بله لوه دوره کوله. ګوره دا شیان پرېږدي محترمینو، مقصد ته متوجه سي چې الله ته قرب دی، رسول الله ته قرب دی. پر هره لار چې الله ته ورځي، الله رسول ته ورځي کېږي، هغه اعمال غوره کړه. نو په طریقات کې خو نور هېڅ نه درښیي، خو داسې نه دي د الله او د الله د رسول د محبت او د ادب څه درته کوي. نو هغه څوک چې دغه سلسله نه مني، د دغه سلسلې سره په ټکراو کې نو محبت صحابه ونه لري، ځکه دغه سلسله د صحابه و محبت سړي ته وربخښي. نو وایي که په چا کې دوه خویونه وه، د دغه علم دروازه پر سړی نسي خلاصېدلی، که صاحب البدع او صاحب د تکبر اهل بدع باندې هغه د دغه سلسلې دروازه نسي خلاصېدلی. طریقت کې به پایبندي د شریعت وي، متابعت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس ملایانو خولۍ پر سر دي لنګوټې یې پرېښودل، نو بیا نو څنګه دوی خاوند د طریقت جوړ سي؟ اهل د طریقت پر مندوباتو پر مستحباتو دومره ټینګ اصرار او عمل کوي لکه خلک چې پر فرایضو پر واجباتو کوي. او دغه رنګه وایي من کان محبا لدنیا، که څوک د دنیا محبت لري او مصرا للهوا، پر دا خپلو خواهشاتو باندې روانې بس نفس ورته وویل پر هغه روان دی، چا خبره نه مني، دا هم بیا د دغه علم حصه نسي پیدا کولی. باید په مؤمن کې تواضع وي. دا هغه علم دی چې تواضع کې در پکښې نه وي، ورکلای نه سي. دا تصوف طریقت. نو تواضع اخلاق حسنات در بخشي، هغه در کوي، هغه در زده کوي. نو ځکه چې دا بعض علما ویلي دي چې موږ بیریږو پر دغه چا باندې چې دغه طریقه نه مني، چې هغه دي بې ایمانه تر دنیا ولاړ سي. ځکه دا د باطن علاج دی، د امراضو علاج دی. دا پیر نه د خلکو خدای دی نه د خلکو رسول دی، دا پیر کومک کوونکی په عبادت کې دی، طریقه او لار د عبادت ښیي چې پر دغه لار ورسه الله ته. په دې لار ته نه خبر چې په لار کې څومره غټ غټ چمپونه دي، څومره غټ غټ کوهي دي، ور وبولېږم پیر مبارک یې درښیي وایي ګوره پر دا ځای چې ورلې دلته غټ کډۍ دي، پر دې کډۍ نه سي اوښتلی، بیا به داسې دی پر لوړه وخېږي، پر ابل بغل به رارسې، تر دې کډۍ به تېر سي. لمونځ د کوې، روژه د نه سې. یو چا د نفس بیان کاوه، د نفس د تزکیې بیان یې کاوه، نو بیا ولدان په شریعت عمل کول، احکام احادیث په ځان کې راوستل، بس دا د نفس تزکیه سو. نو ما دې خندا پراله څنګه نه پوهېږي. نفس خو سړی په دغه حدیثو په دغه قرآن کې سړی غر کوي. وایه به حدیث شیخ صاحب لاسونه به غورځوي، لیکن نفس په دې خانه در خرابه کړي. خو داسې د نفس علاج ور وښیي چې د نفس علاج په طریقات کې د مرید څه ولې دا خبر تر خوله نه راباسي، هغه تر خوله نه سوای راایستلی هغه عالم. نو د نفس علاج هغه په طریقت کې د طریقت سوا نشته. دا یو مدرسه ده د باطن. ظاهري مدرسې خو موږ دونه آبادي کړي دي په مدینه کې، مدینة المنوره یونیورسټي ده، اوس یادټي نوم هم پرېښی دي.
په بل ځای کې بیا پلانکی ټي ده، بل ځای کې پلانکی ټي ده. دا ظاهري مدرسې موږ څونه ابادي کړي، کتابونه هم ورته راوړو، چاندي هم ورته کوو. دغه د باطن مدرسې چې خانقاوې دي، له دغو سره ولې زموږ دونه روابط قطع دي؟ له دغو سره ولې زموږ مینه نشته؟ دغه موږ ولې نه ابادوو؟ بد تبلیغات هم بیا پسې کوو. لکه څنګه چې دیوبندي چې هغه کمزوری ملا دي، د خلک مې اوس په ملایانو لا نه ورګډوي، وایي امیري چې ما په دې کمزوري حالت باندې دواړو ته خدمت وکړي، هم علمي ظاهر ته خدمت وکړي، علمي باطن ته خدمت وکړي. دا چې غټ غټ علما دي، غټې غټې مدارس یې په لاس کې دي، هغه خدمت نشي کولی. چې ما په لکاو انسانانو ته خدمت وکړي، هغه یو کروڑاو ته انسانانو ته کولی شي. نو دا بله بدمرغي ده چې زموږ جامعه ته راغله، چې تصوف په طریقت رسوتې. دوه شان کافرانو ورته متوجه دي چې د امت له جامعې وباسي، لکه جهاد و طریقت. دا هغه څه دي چې اسلام یو د اسلام دفاع ده، بل اسلام سړی ته پېژني. جهاد د اسلام دفاع کوي، کفري قوانین نه پرېږدي په هغه منطقه کې. یو انټیوایرس دی ټول میکروبات، ټول وایرسونه ختمي جهاد. او طریقت پې تسبیه ده. او مسلمان د کافر له غلامۍ او د کافر له تسلط را خلاص شو، دلته باید ژوند څه ډول وکړي؟ موږ خو ټول بلا تشبیه له ما تر ما که حیوانان دی سوي، بس چورت فکر ماخور دی چې اخور ډکي بس ټټۍ برابر عباره دغه ژوند دی. دا ژوند نه دی، هلاکت دی. نو محترمینو، یا به مریدان کېږي یا به مریدان مني، بس خلاص. که څوک نه مرید مني، د هغه دینو الله چاره وکړي. هغه به نو همیشه په بدګماني کې ژوند کوي، همیشه به سرګردانه وي. رد او احتراز به پر ټول امت مسلمه. شرح د عین العلم و زین الحلم د ابن کاری رحمت الله علیه، چې مشهور په علي بن سلطان محمد الهروي چې په 1014 کې وفات شوی دی. شرح د عین العلم جلد اول صفحه 3 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.